دوستانو تر اوسه له مخ له تاسو سره د رحمت الله نوروز یوه ویډیو شریکه کوم او وایي ولې زموږ او ستاسو افغانان د هندوستان ملاتړ کوي د پاکستان چې مسلم هیواد د دغه خلاف او هندوستان چې غیر مسلم هیواد د دغه ملاتړونکي دي غواړي چې هندوستان پر پاکستان حمله وکړي او پاکستان تباه او برباد شي. راځئ تر اوسه له مخه د رحمت الله نوروز دغه ویډیو له تاسو سره شریکه کړم. ډیره جالبه نه ده چې زموږ ستاسو افغانان دي بعضې د پاکستان په بمونو باندې په ډرونونو باندې په هلته په قتل باندې خوشحاله دي او طرفداري د نریندر مودي کوي. زه په دې پوهیږم چې افغانستان د پاکستان نه ځپل شوی دی، خو تاسو باید خپل دښمن وپېژنئ. زموږ ستاسو دښمن چې دی د پاکستان دولت دی، د هغوی کوم اسټابلیشمنټ چې دی عوامو سره، یو ماشوم سره، یو ښځې سره، یو کس سره موږ هیڅ کوم مشکل نه لرو او هیڅ یو انسان چې ځان ته انسان وي، مسلمان وي او د هیڅ چا په وژنه باید خوشحاله نشي، که هغه حتی مسلمان دی او که کافر دی. حتی په دې باید ته خوشحاله نشي که چېرته په هندوستان کې یو هندو هم وژل کیږي او ته دا هرګز نشي انتخابولی چې کله انتخاب راځي د هندوانو یا د انډیا خلکو او یا د پاکستان خلکو، ځکه هغوی مسلمانان دي. ته څنګه کولی شي چې د مودي طرفداري وکړي د پاکستان په خلاف یا د پاکستان د مسلمانانو په خلاف؟ مودي هغه قصاب دی چا چې په ګجرات کې په بابري مسجد کې زرهاو مسلمانان قطع کړل. ته یو حده پورې چې همدغه نریندر مودي د بي جي پي کوم دولت او د هندوتوا د مودي په یوکې کې، په اروپا کې، په همچن په امریکا کې حتی انټریو ته بند وه، ټراولو ته بند و، ځکه دا دته بچر اف ګجرات ویلې. چې بیا رئیس جمهور شو نو بدون د شک دی دنیا خو تاسو معلومه ده چې هغوی همیشه دپاره سټراټیجیکلی کنسسټنټ وي، د دوی سټراټیجیک کوم طرفداري کوي همغه طرف ته دوی روان وي، نه فقط دوی مورلی یعنی اخلاقي طرف نه دوی دوامداره کنسسټنټ نه لري بلکې د سټراټیجي لري. نو زما تشویش دا دی چې څنګه یو انسان چې په دې وجود برخه کې یو څه شی چې هغه د زړه وي چې د یو انسان د مرګ دپاره خوشحاله وي، چې هغه انسان نه کوم کرپشن کړی وي، معصوم وي، ماشوم وي، نه کوم نظامي او کس وي چې په جنگ میدان کې وژل کیږي. افغانانو لږ ځان ته شعور وکوئ. ما خو ولې په ټیک ټاک کې بې حیایي راغلې ده او خلکو نه حیا تلې ده، خو چې اوس ګورم خلکو نه شعور هم تللی دی. که چیرته هم څوک یو میلمه دعوت کوي او په دې خوشحالېږي چې یو ماشوم وژل شوی دی، لعنت دې په هغه کس وي. څوک چې دعوت کوي، څوک چې هلته خبرې کوي او څوک چې دا خبره تاییدوي. زه هیڅ مشکل لرم چې سړی خپل قهر د پاکستان اسټابلیشمنټ ته ښکاره کوي، د هغوی په خلاف غږیږي، د هغوی په خلاف ویډیو جوړوي یا چې هر څه ورته وایي، لیکن زه دا به هرګز ومنم حتی زما په قبر باندې هم چنان چې یو مسلمان که هغه د هر ځای وي یا یو انسان چې هغه معصوم وي د هغه په قتل او بدبختي باندې بل انسان خوشحالیږي. دا زموږ ستاسو انسانانو تعریف نه دی او دا خصوصا زموږ د مسلمانانو تعریف نه دی. نه پوهېږم تا چې هر ځای نه پیدا کړی دی، توبه وباسه او د هغو په وینه کې ځان مه شاملوه، د نریندر مودي سره په ورځ قیامت مه راپاڅېږه. پوه شه، علمي خپل دلالت خلکو سره وړاندې کړه، علمي خپل بحث چا سره وکړه او علمي خپل حق چا نه وغواړه او علمي خلکو نه خپل د وینې جواب واخله، نه لکه یو ماشوم بې دلیله، بې منطقه، غیر شرعي لارو نه چې ته راځي یو مسلمان د مرګ دپاره خوشحالېږي. ستا په دې زړه باندې زما افسوس دی، امید لرم چې توبه وباسي. دوستانو رحمت الله نوروز دا یو ویډیو کلیپ پر دې بنیاد باندې کړی چې د هندوستان او د پاکستان جګړه او وایي چې ډېر زموږ افغانان پښتانه د دې طرفدار دي چې هندوستان دی پر پاکستان حمله وکړي، چې پاکستان تباه سي، پاکستان ختم سي، پاکستان ته څومره نقصان ورسي په دې باندې موږ خوشحاله یو. یعنې د ده په وینا باندې څنګه چې یو انسان زړه لري او ځان ته مسلمان وایي، هغه څنګه د بل مسلمان په مرګ باندې خوشحاله کیږي، هغه به د هغه قاتل طرفداري څنګه کوي چې نریندر مودي ده او د هغه چا په خلاف به څنګه درېږي چې هغه یو مسلم هیواد ده. لکه د ده په وینا باندې یقیني تېره ورځ ما له تاسو سره د نورالدین هغه بیان هم شریک کوي. اختلاف پر خپل ځای باندې د پاکستان د ریاست سره ډېر خلک اختلاف لري، ډېر پښتانه، ډېر افغانانو سره اختلاف لري، خو اما د پاکستان له ولس سره د هېچا هم اختلاف نشته. د پاکستان د ولس په مرګ باندې باید یو انسان هم نشي خوشحاله، که څوک خوشحاله کیږي دا کم عقلي ده، دا بېوقوفي ده. تېره ورځ مې د باچا کموال صاحب چې تاسو یې پیژنئ سخترین چې د پاکستان خلاف د هغه ده
هغه هم په تېر ورځ کې یو لایف وویلی چې موږ نه له پنجابي سره مشکل لرو نه سره مخالف، نه له بلوچ سره، نه له سندي سره، نه د کوزي پښتونخوا له پښتنو سره، له هیڅ چا سره هم زموږ مشکل نشته. دا ټول زموږ مسلمانان زموږ ورونه دي. د دې په مرګ باندې موږ خفه کیږو، د دې په نقصان باندې موږ خفه کیږو، د دې په خوشحالي باندې موږ خوشحاله کیږو، د دې په کامیابي باندې موږ خوشحاله کیږو. اما خو زموږ مشکل چې د هغه د پاکستان له ریاست سره ده. نو لکه څنګه د نوروز صاحب په وینا باندې چې ستا مشکل د پاکستان له ریاست سره ده، نو ته څنګه د پاکستان په عوام په مرګ باندې خوشحاله کیږي؟ له دې کار څخه باید ته توبه وباسي او لاس په سر سي. لکه څنګه مثلا د هندوستان او د پاکستان په جګړه باندې تاسو خوشحالي زیاته کوئ، لکه د نوردین آغا په وینا باندې چې د دې مسلمانانو په مرګ کې بیا تاسو ورسره شریک یاست، قاتلان یاست، لکه څنګه چې نریندر مودي د دې قاتل او په دې مرګ کې دته مثلا دی سره شریک د تاسو هم دغه طرفداري نسی، نو تاسو هم د ورځ په آخرت باندې د دې په مرګ کې ورسره شریکان یاست. یقیني د نوروز صاحب خبرې پر خپل ځای باندې وي. د نوروز صاحب خبرو کې سل په سله کې زما نظر دا ده چې موږ سره موافق یو. خو پښتانه چې دي مثلا داسې مثلا اوس دومره مخالف دي له پاکستان سره، یا زموږ افغانان دومره مخالف دي له پاکستان سره چې د پاکستان په بربادي باندې خوشحاله دي. هغه یوه وجه دا کېدلی شي چې د پاکستان د ریاست له وجې چې مثلا یا له دوی سره ظلمونه سوي، یا دوی ته خپل حقوق نه ورکول، یا د افغانستان په بربادي کې لاس درلودل په دغه بنیاد سره، نو دا خلک دې ته خوشحاله چې د پاکستان نقشه ورکه سي، پاکستان تباه سي او دغه شعارونه ورکوي. نو چې یو څوک له چا سره اختلاف لري، دا اختلاف باید په دې معنا سره نه سي چې هغه ټول هیواد و ولس ته مثلا بددعا یا ټول هیواد و ولس په ناکامي په ختمېدلو په بربادي باندې خوشحاله شي. نه هغه څوک، بلکې لکه د ده په وینا باندې په سوشل میډیا باندې خپل دلایل وړاندې کوه، د ده په خلاف باندې اواز اوچت کوه، له ولس سره ملاتړ کوه.